सूरत इसरा و बनी इसराइल आयत नंबर 101 और 102 د دې ځنا د सूरत اسراء سلورم او اخیری صدا تر د اخیری پوری او پدې کې سلورم علت د عذاب ذکر کړي. مونږ ویلو دی صورت کې سلور علتونه د عذاب دي. هغه دار چې انکار د معجزاتونه او دغه شان انکار د توحید نه او دغه شان ته چې کوم دینو رسولان د خپل وطن نه اوخکل او دغه شان استهزاء او خندا د رسولانو پسې کول. دی سبق کې دا یولس آیاتونه دي. پدې کې دا سلورم علت ذکر کړي چې هغه خندا ده د رسولانو پورې. دا چې کله ذکر کی نو بیا به ورپسې زجر ذکر کوي، تخویب به ذکر کوي او بیا به د هغې نه پس چې کوم دی د زجر او د تخویب نه پس به بیا ذکر کوي چې کوم دی نو صداقت د قرآن، صداقت د رسول او دغه شانته حکمت د نزول قرآن. آخر کې به په توحید باندې ختمي. چې په توحید باندې ختم کی نو د صورت د اخر به د صورت سر سره تعلق شي. د صورت په سر کې هم چې کوم دی نو توحید او د صورت په اخر کې هم توحید شو. نو دا ټول صورت په توحید کې چې کوم دی نو راجمع کړو. بیا دلته ولقد آتینا موسی د دې آیاتونو تعلق چې دا نن زمونږ سبق دی یا د دې تعلق دی د صورت د شروع سره. صورت په شروع کې معراج واقعا ذکر وا نو د دې د هغې سره تعلق دی. په دې اعتبار سره تعلق دی چې فرعون ته منګه د موسی علیه السلام په لاس باندې معجزې او نښې ورلیږلې وي، لیکن فرعون ته پکارو چې ایمان یې راوړی وي خو هغه انکار وکړو. هغه انکار د فرعون د هلاکت سبب شو او فرعون په هغې باندې هلاک شو. نو دی امت ته وایي چې تاسو به هم هلاک کم چې کله تاسو د معجزو نه انکار کوئ او انبیاو پسې استهزاء کوئ. دویم د دې تعلق دی د آیت نمبر 77 سره. آیت نمبر 77 کی تیرو سنت من قد ارسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. دا غینا مخکیو اراده کړی و دی و ان کادوا لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها واذا لا يلبسون خلافك الا قليلا سنت من قد ارسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. ارکل چې یو قوم د پیغمبر پسې را پاسېدلی دي او پیغمبر ته ویلي چې تا د دې کلي وطن نه وباسو، نو ټیک ده چې پیغمبر یې د کلي د وطن نه اوښکې دي خو لیکن بیا پکې هغه قوم هم وخت نه دی تیر کړی. وی مثال فرعون دی چې موسی علیه السلام د مصر نه اوښکلو، الله وی تام ورپسې وباسم او بالکل ورپسې تا رکومه، نو د مصر نه ورپسې هغه رکو. دکه شان نبی علیہ السلام سره وشول. مشرکین مکه د مکې نه اوښکو، د مکې نه د وتو په وخت نبی علیہ السلام خپاو. 2 کاله پس یو نیم کال پسې ورپسې مکې والا ور اوښکل. هلته په بدر کې مردار کړل، واپس جنازې م رانغللې، واپس لاشونه م رانغلل. د بدر په هغه شاړ کوهي کې ور وویشتل، هلته چې کوم دی نو ځناورو وخوړل، خبره ختمه شوله. وی داسې کوم بیا زه بیا ولقد آتینا موسی 9 آیات ورکړیو موسی علیه السلام سره. موسی علیه السلام ته 9 آیاتونه. د آیاتو اطلاق کیږي په معجزاتو باندې، په نښو باندې، او د آیاتونو اطلاق کیږي په احکامات د شریعت باندې. د دې وجه نه د آیت 2 تفسیر دي. یو تفسیر دار چې د دې نه مراد معجزات دي. بیا کم معجزات ته نه مراد دي؟
امام مجاهد، امام عکرمه او امام عطوا چې دا درې واړه تابعین مفسرین دي، دی فرمایي د دینه مراد و معجزې په صورت اعراف کې الله ذکر کړي دي هغه دي. دوی ذکر کړي په آیت نمبر 130 کې ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات، منګ نیولیو فرعونیان پس باندې بالسنین فقط ساله باندې، دا یو معجزه. ونقص من الثمرات او د میوو په کموالی باندې، دا دوه معجزې. پنځه ذکر کړي دي چې کم دینو په آیت نمبر 133 کې هغه داری چې فارسلنا علیهم الطوفان، طوفان پر راغی، والجراد، جراد پر راغی، والقمل، سپګې پر راغی، والضفادع، چندخان پر راغی، والدم او وینه پر راغی. اول پی طوفان راغی، بیا پی مولخان راغلل، ارس کی مولخان، بیا ورپسې چې کم دینو سپګې وي، هر یو سیس کې بس سپګې وي، سر کې بس سپګې وي، ګیره کې بس سپګې وي، کپړو کې بس سپګې وي، صندوقونو کې سپګې وي، خوراک کې سپګې وي، څښاک کې سپګې وي، کټونو کې سپګې وي، ارس کې سپګې وي. قمل والضفادع، بیا ورپسې چې کم دینو راغلل چندخان، ارس کې چندخان، کټ کې چندخان، پالنګ کې چندخان، کرسۍ کې چندخان، کپړو کې چندخان، د خوراک په پتیلو کې چندخان، د سکلو په اوبو کې ارس کې چندخان. بیا ورپسې دم، بیا ارس کې وینا. دا داسې عذابونه دي ته قرآن کې الله رجز ویلي. رجز کرکجن عذاب ته وي، کرکجن چې د هغې نه انسان ته کرکه ورځي. دا ودا شو. او دوه، یو عصوا وا چې وبې غورځولې د هغې نه به مار جوړ شو، او بل ید بیضا وا چې ترخ نه به رابار کو تک سپین بو. دا نهم. ولقد آتینا موسی 9 آیات. امام ضحاک د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل کړي دي، هغه ته نه چې کم دینو دا نقص من الثمرات او چې کم دینو سنین قاتسالی او د اموالو چې کم دینو د میوو کمواله، دا دواړه یو کړي دي. او بیا ورپسې چې کم دینو 15 دا نور ذکر کړي دي، نو شپږ شول د سورت اعراف. او ید بیضا دا وشول، او عصوا دا اتشول، او بل ورسره د سورت یونس لګول دي تمس. موسی علیہ الصلوۃ والسلام خیری کړي وي خپل قوم ته، وی یا الله د دې قوم مالونه او د دې چې کم دینو هغه ځانونه هغه روان کې، نو شکلونه روان شوي او مالونه روان شوي. چا ورسره چې کم دینو انفلاق البحر لګولې دي چې موسی علیہ السلام امسارو بغوله سمندر په ځای باندې ودرېدلو. چا ورسره چې کم دینو لګولې دي چې موسی علیہ السلام هغه حجر هغه کاڼي ووالو، نو د هغې نه پن پجرت او پن بجست، یو ځای کې پن بجست راغلی او بل ځای کې پن پجرت راغلی، د هغه نه اوبه روانې شولې. بهرحال چا ورسره من او سلوا لګولې دي. خو لیکن حقیقت داره چې د دینه د صورت اعراف دا مراد دي، او تمس د اموالو که مراد شي، او ید بیضا او عصوا که مراد شي، نو دا مناسب دي. او پاتې شول چې کم دینو دا حجر وال، نو دا خو د بنی اسرائیل او من او سلوا دا په بنی اسرائیل، دا په فرعونیانو نو، فرعونیانو بیا هلاک شوي، نو لہذا د هغې دې سره سمې نه راځي. بهرحال چا چې کم دینو دغه ته ذکر کړي دي او دې چې کم دینو ګرځولي دي. چا چې کم دینو ذکر کړي دي د امام ترمذی او د امام چې کم دینو ابن ماجه یو روایت دی د صفوان ابن غسال رضی الله تعالی عنہ نقل دی، او امام ابن کثیر هغه روایت راوړی دی، په هغې باندې لږ باس کړی دی. خو په هغې کې چې کم دینو دا دي چې په مدینه کې یو 2 یا 3 یهودیانو هغې یو بل ته وویل لکه وي دی پیغمبر ته نه ورځو چې یو څو سوالونه ترې نه وکړو. بل ورته وی مړه پیغمبر ورته مه وایه بیا به د 4 سترګې شي، معنی دا ده چې بیا به ترې نه ځان روک شي. که ته ورته وایې چې پیغمبر دی بیا به ترې نه ځان روک شي، نعوذ بالله. بهرحال دی راغلل، چې راغلل د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړه چې دا په قرآن کې 9 آیات راغلي دي چې کم دی نو 9 آیاتونه موږ موسی ته ورکړي، د دې نه څه مراد دي؟ نو هغه ورته ووی
چې د دین مراد چې کم دینو دی چې شرک به نه کوي، غلا به نه کوي، زنا به نه کوي، سود به نه کوي، قتل د نفس به نه کوي، د جنگ نه به نه تخته، دغه شان چې کم دینو تومت به په یو پاک دامنه ښځه باندې نه لګوي، او دغه شانتي تاسو به چې کم دینو د حاکمانو جاسوسي به نه کوي، د حکمرانانو جاسوسي به نه کوي چې یو سړی حکمران ته ورسوي او هغه ته نه مال یا چې کم دینو هغه قتل کیو یا ته نه مال والی. او دا شانتی ورته وی وعلیکم یا معاشر الیهود، او یا یهودیانو خاص په تاسو باندې داری چې الله تعدو په السبت، چې د خالی په ورځ باندې با تاسو میان نه نیسه، د حد نه به تجاوز دا به چې کم دینو نه کوي. نو دا لسم سیز مرته پکې ذکر کو. نو پدې کې لس سیزونه چې کم دینو ذکر کړي. امام ابن کثیر په تفسیر ابن کثیر کې دا روایت راوړي دي او بیا ذکر کړي چې پدې کې عبد الله بن سلمہ راوی دي، او عبد الله بن سلمہ راوی چې دا غنه بکله کله مناکیر راتلل، اسه راوی خو خسړیو خو کله کله به منکر ذکر کول. نو د دې وجنه دا د دې سره سمینه خوري. جواب کې لسم راغلي دي او دویمه خبره داره چې احکامات یې ذکر کړي دي. نو د دې وجنه مفسرین ذکر کړي د دینه آیات نه معجزات مراد دي. بهرحال یا ته معجزات مراد دي او یا ته احکامات مراد دي. خو دا کارونه به نه کوي، جادو به نه کوي، سحر به نه کوي. نو دی کې چې کم دینو دا ذکر کړی دي. ولقد آتینا او په تحقیق سره ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته 9 آیات بینات، 9 آیاتونه ښکارا. فاسأل بنی اسرائیل، تپوس وکاته د بنی اسرائیلونه. دا تپوس چې کم دی د ځان پویولو د پاره نه و، دا تپوس د اتمام حجت د پاره و، دا تپوس د دلیل د پاره و چې دلیل جوړ شي د دې لپاره، اتمام د حجت شي په دې باندې. جاءهم چې کله ورته راغلی موسی علیہ السلام فرعونیانو ته، فقال له فرعون ویلو موسی علیہ السلام ته انی لاظنک، چې بشکا زه خو پتا باندې ګمان کوم یا موسی مسحورا. د مسحور ډېرې معنی دي، یو پیر مخکې تیرم شو د مسحور معنی. د مسحور یو معنی ده دا مفعول دی خو په معنی د فاعل دی، ساحر. ته خو یاره جادوګری، زما در باندې ګمان د جادوګر دی. یو دویم مسحور د اسم مفعول معنی ده، صیغم د اسم مفعول ده او معنیم د اسم مفعول ده. پتا خو جادو شوی دی، پتا خو جادو شوی دی. دریم دلته کې مسحور په معنی د مجنون دی. سورۃ شعراء آیت نمبر 27 کې ورته ویلي ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، دا تاسو ته چې کوم پیغمبر را لېږلی شوی دا خو مجنون دی. نو مسحور په معنی د مجنون. سلورم مسحور په معنی د خوراکي مرضی دی، خو خوراک کوي. داسې به ظالمان وي د مال هذا الرسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق. په دې پیغمبر څه شي وي دی خوراک کوي، مړه وي ته خو خوراکي غونته مال ښکاري دی ورته وي. بهرحال دا ټولې معنی چې کم دینو د دې کړي دي. اوس موسی علیہ السلام ورته جواب ورکوي، خو دا جواب ترکی به ترکی دی. جواب ترکی به ترکی دی ته وي لکه د سوک په بدل کې سوک او د سپېړې په بدل کې سپېړه. یا پښتانه وي کږه خوله په سوک سمیږي، د کږې خولې لپاره سوک. دا داسې جواب دی. موسی علیہ السلام ورته جواب کوي. موسی علیہ السلام ورته وی ټیک دا ستا خبره ختمه شوه؟ وی آو. وی زما ووره لقد علمت، تا ته پته ده. فرعون ته وی تا ته پته ده. فرعون چې ډېر هوښیار او دویم دا چې هغه چې کوم دی نو پوهېدو، تعلیم یافته و. نو موسی علیہ السلام ورته وی لقد علمت، تا ته پته ده، ته پوهېږي، ته تعلیم یافته یې، ستا په سمجھ کې دا خبره راځي چې ما انزل هؤلاء، چې نه دي نازل کړي چې کم دینو دا ټولې نښې. کمې نښې؟ هغه چې کمې هغې ته ښودلې وي.
طوفان راغلی او جراد راغلی او کمل راغلی او دفادع راغلی او دم راغلی او نقص من الثمرات راغلی او تمس د اموال راغلی او تمس د اموال مالونه بالکل چې کوم دینو ختم شوی د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه زمانہ وا یو تیله یو صحابه چې کوم دینو تابعین تلیو جهاد تا الته یو تیله ومنتا پاغه تیله کې د چرګو د اګو په شانتی کانیو او د هغه کې د بادامو په شان کانیو اے عمر بن عبدالعزیز ته راوړل وې دا مونږ ته ملو شوي دا داسې دي هغه داسې واړول هغه وی دا د موسی علیه السلام خیری وی موسی علیه السلام خیری کړی وی ربنا تمس علی اموالهم یا الله د دې مالونه روان کې د دې مالونه چې کم دینو هغه ختم کې وی دې سره پکور کې دننه په صندوقونو کې پراته بادام کانی ته جوړ شول انډي وی کانی ته جوړ شول پیسې وی کاغذونه ته جوړ شول یا د هغه زمانه چې کوم پیسې وی نو کانی ته نه جوړ شول یا ته نه چې کم دینو هغه نه اوس پنی عام جوړ شولې بس داسې ارس روان شول ودا اکدي نو دا ټول ارس نو موسی علیہ السلام ورته وی دا تعالی پته را چې دا ټول ارس چې نازل کړي دي دا نه دي نازل کړي مگر رب د اسمانونو ولی فرعون به رب د اسمانونو منلو فرعون چې کنه هغه رب د اسمانونو هغه په باره کې تاریخ ډیر څه لیکلي دي چې هغه به کله کله کوم چې ته خو رب کنه تو ځان ته رب نو په موږ باران وک کنه نو د شپې به ځان د خپونه راز وړن کو د خپونه به ځان راز وړن کو او الله ته به جړل چې یا الله ما ته پته را چې رب تی دا ما سي د خلکو ته دوکا ور کړی دا بس بارانو کې باران به وشو نو موسی علیہ السلام ورته وی ته پته را چې د ارس رب السماوات کړی ارس رب السماوات کوي ته نه کې ته پته را ما ته پته را د خلکو ته صفا خبره وکا لیکن نه کوي صفا خبره اوسم دا د حکمرانانو ته دا پارلیمنت کې چناستي دی ته پته ده چې دا ملک جوړ شوی د سره پاره دی د قران د پاره د شریعت د پاره د دین د پاره دا دی تم پته شته لیکن چې کوم دی د خلکو نه دا خبره پټي او چې کوم دی خلکو ته دا خبره نه ښکارا کوي دا وای والارض د زمکه چې کوم دی نو رب بصائر دلائل دی اوس داغه جواب کوي و انی او بشک از چې یما لاظنک پتا باندې یقین کوما اغم لا اظنک ویل موسی علیہ السلام لا اظنک ځوان په دوه معنی راځي ځوان په معنی د ګمان هم راځي او ځوان په معنی د یقین هم راځي موسی علیہ السلام ورته زما پتا یقین دی هغه ویل زما پتا ګمان دی ځکه هغه خو پته نه و د حقیقت کنه دلته موسی علیہ السلام ته د حقیقت پته د الله ورته ویل چې فرعون هلاک کوما نو دا الله په خبره کې خو بیا چې کوم دینو شک نشته کنه نو وې ز پتا یقین کوم د سشي یا فرعون مسبورا د مسبور ډیر معنی دي د مسبور یو معنی د ملعون ز پتا یقین کوم چې تلانتی خلق وی ودا سنیغه خبره بنه کې راشه ولې نه د پیغمبران دي د دینه به د خبرو چلز دکې سمنیغه خبره بکې وې زما در باندې یقین دي چې تلانتی مسبور یو معنی د هلاک شوی دام د اسم مفعول معنی ده اسم مفعول صيغه ده مسبور مفعول زپتا باندې چې کم دینو یکون کوم چې ته هلاک شوی دریم ناقص العقل زپتا باندې یقین کوم چې ستا عقل نیمګړی دی عقل دی عقل در کې شته نه سره بے وقوفه سلورم زپتا باندې چې کم دینو ګمان کوم یقین کوم چې ته د خیر نه لري کړی شوی د خیر نه لري دا جواب ما تاسو ته وی جواب ترکی به ترکیو جواب ترکی به ترکی دلته به قاضي صاحب رحمت الله علیه موږ ته دوه کیسې وی جواب ترکی به ترکی دی دا د اولا طالب نی د اولا دا طالب چې کله اولا پوره کی کنه یو کتاب دی کې د اجرا لپاره ته شرم تمل وای ای کی ترکیبونه کوي بس چې دی شرم تمل شروع کی نو دی وای چې زوس چاته په ډغره ورغم نو دی د ځان نه مشر نم تاسو کوي الګوي د دې ترکیبو کا په خبره سړی ورته عالم هم راګری طالب هم راګری د ځان نه اوچت هم راګری خپل کلاس پیلوم راګری د ترکیبو کا د دې بس ترکیبي
نو قاضي صاحب وی یو طالب د شرم تمل نو هغه په کشته کې سور شو د کشتیبان سره په کشته کې چې سور شو دا کشته د مینسته شوه چې د مینسته شو نو طالب هغه کشتیبان ته وی چې بابا ته شرم تمل ویلی دي نو یې غورته وی چې نه طالب شرم تمل مې کوم ځای ویلی کشته نه نوزګارېږم نو شرم تمل څه ټیم کې ویم او ټوله کشته چلوم نو طالب ورته وی ستا خو بس نیم عمر دی ضایع چې شرم تمل دی نه ویلی نیم عمر دی ضایع دی پیسې هم نه پیږي دې کې ناڅاپه کشته چې کوم دی نو بس اړي واچوله په ډوبېدو شوه نو د کشته ډریور چې کوم دی طالب ته وی چې طالب لامبو درځي که نه درځي طالب ورته وی چې ما ته خو لامبو نه راځي د کشته ډریور ورته وی چې زما خو نیمه زندګي اوس تا ټوله لاړه ختمه شوه لاړې بالکل ختم شي په خبرو ورسلی موسی علیه السلام ورته وی چې فرعونه نو تا خو ما ته وی چې ته مسحورې په خبرو ورسلی نو زه به ځان له د سحر علاج وکړم خو ته نو تا ته یم ته مجبورې ته بالکل ته علاج ته هم نه سمېږي بس حلاک ختمې تا باندې تندر د اسمان نه را روان دی او یو بېدا واقعه کوله چې شرمې ته میلې ویلو د یو حکیم خوا ته تللی نو حکیم په هغه دوایانو باندې لیکلي که نه هر یو باندې خپل باندې لیکلي نو هغې کې په یو دوایه باندې لیکلي وو شربت بنفسه 1 توله شربت بنفسه 1 توله دا شربت بنفسه د دې زکام دپاره ټوخي دپاره چې کوم دی ورکوي لکه څنګه چې نن سبا توتیسیه دی نو شربت بنفسه 1 توله نو دې ناست نو د شربت بنفسه 1 توله نه ځان دپاره د شرمتمل ترکیب جوړ کو نو دوی چې شربتو بنفسه اتولو شربتو بنفسه اتولو نو هغه ته وی حکیم صاحب یو دوايي مې پکار ده خو چې تا سره وي که نه وي نو هغه ورته وی ووایه و یاره مړه تا سره بني وی ووایه ولې بني زما خو د حکمت دکان دی وی شربتو بنفسه اتولو هغه ورته وی ما خو دونه موده حکمت کړی ده خو شربتو بنفسه اتولو دا دوايي خو مې چېرته نه ده لیدلې شربتو بنفسه اتولو وی بس ما درته وی که نه وي ما درته مخکې نه وي طالب ورته ما درته مخکې نه وي چې تا سره بني د هغه ناڅاپي خیال شو چې دا خو شربت بنفسه 1 توله ته خیال شوی دی کونټې ورپسې راوځي بازه په خبره ورسېل نو دا نو موسی علیه السلام ورته وی چې تا خو چې کوم دی نو ما له خبره وکړه خو زه درته خبره کوم نو ته به اوس په طریقه پېښ شي په خبره ورسېلې زندګي دې ختمه ده و انی لاظنک او بېشکه زه په تا باندې یقین کوم یا فرعون ای فرعونه مسبورا چې ته ملعون شوي ته چې کوم دی د خیر نه لرې کړې شوي ته چې کوم دی نو هلاک کړې شوي دا ټولې معنی دي د دې ته ناقص العقل ستا عقل نیمګړی دی ته چې کوم دی نو د عقل نه خالی کړې شوي مجرد عن العقل د عقل نه خالی کړې شوي الله دا عمل کولو توفیق راکړي